موږ په دغه مکتبو کې ګورو پر کتاب باندې قزویني نوشته دی، پر کتاب باندې شامي نوشته دی، پر کتاب باندې بخاري نوشته دی او پر کتاب باندې د مشکي نوشته دی. امید مو دا دی چې بیا به زموږ آینده نسلونو ته رب جل جلاله به داسې علما پیدا کړي، د دې علماو څخه به دا کار واخیستل شي چې بیا به د افغانستان تاریخ د دا قدرمنو فضلاو په لیکنو باندې د دوی په تصانیفو باندې ښایسته وي. په مکاتبو کې په مکتبو کې به داسې څه لرو چې زموږ د دغه ځوانانو ویاړ، زموږ د علما کرامو ویاړ وي، د آینده نسل دپاره به یو خیر. داسې امید لرم الله پاک مو کامیاب و بریالي لره. د ټولو استادانو د جامعې د مسؤلینو د الله تعالی خدمتونه قبول کړي. الحمدلله په یو ښه شکل باندې خدمت روان دي او د مخلصو مسلمانانو څخه مو د دعا درخواست دی او دا مو غوښتنه ده چې انشاءالله موږ به خدمت کوو، ستاسې د بچیانو خدمت به کوو او ستاسې بچیان به بیا د افغانستان د مسلمانانو خدمت کوي. خپل بچیان علم ته ورکړي، جامعې ته یې ورکړي، مدرسې ته یې ورکړي، مکتب ته یې ورکړي، پوهنتون ته یې ورکړي، تر څو مو دا ټول افغانستان هر ځای علم شي، د جهالت کمبله د افغانستان څخه ټوله شي. دغسې افغانستان دې الله تعالی موږ ته سره نصیب کړي.